السلام علیکم قدرمنو لیدونکو په یوټیوب کې د حسینه همدرد په نامه یوټیوب چینل سرچ کړئ، سابسکرایب یې کړئ او له دوستان سره مو شریک کړئ. بیننده عزیز در یوتیوب چینل حسینه همدرد را سرچ کرده سابسکرایب کنید و با دوستان نازتان شریک کنید تا همه تان از دیدن ویدیوها لذت ببرید. سلامونه نیکی هیله قدرمون لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او هر چیرې چې خوشحاله او آرام اوسئ او د صحت جامع مو پر تن اوسه. د روژې مبارکه میاشت روانه ده او ما هم وغوښتل چې په همدې مناسبت تاسو ته یو ښکلې ویډیو تیاره کړم. هیله یم هم مو ویډیو خوښه سي، هم د ویډیو تر پایه راسره ملتیا وکړئ، هم مو ویډیو له دوستانو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو هغوی هم خپل نظرونه او اندونه له ما سره شریک کړي ترڅو وکړه چې په راتلونکي کې ستاسو د نظرونو په اساس ښکلې ویډیوګانې تاسو ته چمتو کړم. قدرمنو خویندو، تاسې هم ستړي ونه اوسئ. زه مطمئنه یم دا چې نوی کال یا پسرلی د روژې سره هممهاله یا یو ځای راغی، نو هم چمتووالی مو د نوي کال یا د نوي پسرلي لپاره و او هم دا چې روژه را روانه ده له خیره، نو د دې لپاره به هم چمتووالی نیسئ. نو حتما ستړي به او د کور په کارونو کې به ډېر زیات بوخت یاستئ، نو تاسې هم ستړي مه اوسئ او خدای دې وکړه چې خپل کارونه مو که خلاص کړي مو اوسي هم مبارکي درته وایم، ډېره ښه ده. او که چیرې څه کارونه مو پاتې دي نو انشاءالله چې په پوره حوصله‌مندۍ سره مو خپل کارونه ترسره کوئ او پای ته یې ورسوئ. نن هم دا چې زه په کور کې یم نو له موقع څخه مې استفاده وکړله او ګټه مې واخیستله او ومې غوښتل چې تاسو ته یوه ښکلې ویډیو جوړه کړم. هیله یم چې د خوښې وړ مو وګرځي، خو حتما یادونه کوم چې دغه څه چې زه تیاروم تاسو ته، زه مطمئنه یم چې تاسو به له مانه ډېر به مو له مانه ښه به مو زده اوسي او ښه به یې عملي کوئ. خو زه غواړم چې داسې یو نظریه چې هغه کسان، هغه میرمنې یا هغه نجونې چې هم په کور کې کار کوي یا د کور مسؤلیت لري او هم دندې لري یا مثلا درس وایي، هر څه چې اوسي، څنګه کولی شو چې دواړه اداره کړو او دواړه کارونه په داسې توګه مخته یوسو چې هم د کور په کارونو کې موفق او بریالي اوسو او هم زموږ د کور کارونه زموږ د وظیفې یا هم زموږ په درس باندې منفي اغېزه ونه لوبوي. نو د روژې مبارکه میاشت ده او را روانه ده البته، نو طبعا چې حتما آمادگی لري، حتما چمتووالی نیسئ دا چې بیا د روژې مبارک میاشت کې موږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانان یو، روژه بنیسو او بیا به یعنې نسکله چې ډېر کارونه ترسره کړو. پوهېږم شاید ډېری کسان به وایي چې موږ کارونه کوو، ولې لازمه نه ده چې ویې کړو. کولی شو مخکې له هغه نه وکړو، کولی شو یو رقم خپل کارونه تقسیم کړو یا هم مهالویش ورته وټاکو چې هم ستړي ونه اوسو، هم روژه مو ښه توګه باندې تېره سي. او تر ټولو مهم ده چې باید زما په نظر او شاید هم ډېری کسان ما سره موافقه اوسئ چې د روژې مبارکه میاشت باید تقریبا حتی 15% مونږ عبادت ته ورکړو او کوشش وکړو چې په داسې مبارکه میاشت کې مونږ تر ټولو ډېر چې مثلا مونږ د کور کار کوو یا مثلا پخلی او دا شیان کوو، باید هڅه وکړو چې عبادت وکړو، ذکر وکړو، ځکه یوه میاشت ده او مونږ تاسو پوهېږئ چې څومره زر تېرېږي، نو څومره ښه ده چې دغه میاشتې له فضیلتونو څخه مونږ تاسو ګټه واخلو. او هغه وخت چې مثلا مونږ په د کور په پاکوالي یا خانه تکاني یا فرشویی یا مثلا جامې مینځو یا پردې مینځو یا اتوکاري کوو یا مثلا پخلنځی پاکوو، دا هر څه چې کوو دغه وخت کې خدای دې وکړه چې نیم ساعت هم وسي، که دا نیم ساعت مونږ دې ته وقف وکړو چې په دغه نیم ساعت کې مونږ نوافل وکړو، نفلونه وکړو، قرآن شریف تلاوت وکړو، ذکرونه وکړو، نو څومره ښه ده. ځکه چې په دغه مبارکه میاشت کې د هر عمل بیرته پاداش یو په لس حتی یو په اویا په احادیث کې راغلی دی چې مثلا هغه ذکرونه چې مونږ کوو یا مثلا نفل منځونه چې کوو یا مثلا ښه اعمال ترسره کوو یا قرآن شریف تلاوت کوو، الله پاک ویل دی چې زه یې دې پاداش دې اجر بیرته حتی تر یو په اویا چنده ورکوم. نو څومره ښه ده چې دغه مبارکې میاشت څخه مونږ د کار پر ځای عبادت په برخه کې ګټه واخلو. نه دا چې د کور کارونه وکړو، صحیح د کور کار هم یو عبادت دی. دا چې مثلا مونږ طبعا چې د روژه مات وخت کې خپل ځان ته روژه ماته تیاروو، د خپل ځان ترڅنګ دا چې خپلې کورنۍ ته مونږ د روژه ماته تیاروو، دا خپله یو عبادت دی، دا خپله یو اجر و پاداش لري. خو د دې لپاره چې د مونږ وجود ضعیفه نشي او کمزوري نشو، بې حوصلې نشو، خدای مکړه داسې یو حالت ته ونه رسېږو چې بیا عبادت ونه کړو، نو ښه ده چې خپل کارونه تنظیم کړو.
راوسم اصل موضوع ته. تاسو به وایم چې اساس نه څومره ډېرې خبرې کوي. ډېری دوستان هم داسې کومنټونه راته ایږدي وایي چې خبرې دې ډېرې کوي. خو دا چې زه ژورنالسته یم او ژورنالستان زما د زړه څخه راځي چې ډېرې زیاتې خبرې کوي او موږ خو یو د خبرو لپاره نو بل کار خو له موږ څخه جوړ نه دی. راوسم اصلي موضوع ته. لیدونکو ما لږ څه بازار کې لاړم او ځینې توکي مې څه پکار وو هغه مې واخیستل د روژې لپاره. البته نورې پاتې دي، مثلا ترکاري باب و هم څو داسې شیان پاتې دي له چتنی ترشي. البته چتنی به زه خپله جوړوم. مواد یو ځل تکمیل سي پوره یې واخلم. د هورې جانې پلار مواد راته راوړي، لست مې ورکړی دی نو او زه مطمئنه یم چې ډېری میندې یا ډېری زموږ خویندې چې د کور مسؤلیت لري نو لستونه یې وخته تیار کړي دي. ما خو په واتساپ کې لیږلی دی. تاسو زه نه پوهیم چې په ورقه کې به مو لیکلي، په مسنجر کې به مو لیکلي، یا هم داسې په زباني به مو ورته ویلي چې هغه څوک چې دغه سودا راوړي هغه حفظ کړي دي. هر څنګه چې دي خو ما مقصد په واتساپ کې لست لیږلی او یې تر څنګ په پخلنځي کې هم کله چې شاوخوا وګورم او هغه کوم توکي چې کمبود وسي بیا هغه هم ور اضافه کړم او بیا لاندې ورسره لیکم چې ادامه لري، یعنې لست پای ته نه ده رسېدلی. مبارکه میاشت ده. خدای دې په ټولو مسلمانانو باندې، په ټولو افغانانو باندې په خیر، په خوښۍ، په صحتمندۍ باندې تیره کړي او خدای دې همداسې چې د برکتونو څخه ډک میاشت ده برکت دې پکې اوسي او الله پاک دې موږ ته اجر را نصیب کړي. او تر ټولو مهمه همدا خبره ده، موږ تاسو عبادت کوو، موږ تاسو زیار باسو، پوره میاشت روژه وسو، خو معلومه نه ده چې الله پاک په دربار کې قبلیږي که نه. یوازې دعا به ورته کوو چې الله پاک په خپل دربار کې زموږ طاعتونه او عبادتونه قبول او منظور کړي. نو لیدونکو زه تللی یم بازار ته، لږ څه خریداري مې کړې ده، ډېرې پاتې ده. زه تاسو ته لږ څه دا در وښیم چې څه مې اخیستي دي او څه یې پاتې دي او په کومو برخو کې به زه ورنه ګټه واخلم. نو تاسې هم راسره ملتیا وکړئ او هیله مند یم چې ویډیو مو خوښه سي او تر پایه راسره لیدونکي اوسئ. نو کمره به تاو کړم او تاسو ته به هم دغه توکي در وښیم. ډېری کله ما ته ځینې کسان زما مثلا خپلوان یا خوارخوندې مې مشوره راکوي، وایي چې دغه توکي چې ته ښیې دا اول ښه چمتو کړه، ښه منظم کړه، بیا یې وښیه. خو زه وایم نه، هر څه باید طبیعي اوسي، هر څه باید هغه انګلیسي کلمه چې د ریل اوسي، طبیعي اوسي او وروسته له هغه نه بیا کله چې چمتو هم سول، کله چې منظم هم سول، هغسې هم لیدونکو ته ښیم. یخچال ده، یخچال هم ښه پاککاري غواړي. دا به هم پاکوو. ما تقریبا یو 2-3 ساعتونه مخکې ما یخچال ګل کړی و، دې لپاره چې ما ویل لږ څه یخه کې اوبه سي، خو نه ښه اوبه سولی اوسي. خو خیر موږ به هغه توکي چې په یخچال کې دي هغه به ټول راایسته کړو، یخچال به پاک صفا منظم کړو او وروسته له هغه نه به هم خپل د توکي منظم پکې برابر کړو او هلته به کېږدو. دا یې دې لپاره لیدونکو زه به تاسو ته توکي هم در وښیم، بیا به خپلو کیسو ته هم ادامه ورکوم. لومړی به تاسو ته خرما در وښیم، هغه څه چې موږ تاسې سنت پیغمبر دی او همیشه هڅه کوو چې خرما سره روژه ماتی وکړو. خرما که خرما نه وي اوبه، که اوبه هم نه وي اوبه خو شته هر چیرې د هر چا په کور کې، یعنې په دغه 3 څیزونو باندې خرما، مالګه او اوبه دا ډېر زیات ثواب لري. او یوه جبه هګۍ مې هم واخیستلې چې بیا کله چې سوپ پخوو پکې استفاده وکړو. بوره مې هم کمه پاتې وه، یو من بوره او ترڅنګ هم شوله‌ای وریژې. لیدونکو زما دغه د عادي وریژو څخه شوله ډېره خوښېږي، د پلو د هر څه څخه ډېر شوله مې ډېره زیاته خوښېږي او شوله‌ای وریژې مې هم واخیستلې. د هغه هم د البته دا د پخلنځي مربوط نه کېږي خو خیر د سودا کې ما اخیستې ده. د ډېری کسان د څه ورته وایي نوم یې واسلین د کالیو په نام یادوي. زه به یې دې نه یو جالبه خاطره هم تاسو درته ووایم. او د تر څنګ یو به ساده ګالونه بلانکا چې دا د سوپ او د آش لپاره ډېر ښه دی. تاسو به هم پوهېږئ چې دا ډېر آش خوندور کوي. تر څنګ رب مې په کار وه، رب او دا هم روح افزه چې د دې نه به بیا په روژه مات کې له خیره جوس تیاروو او خوندور جوس ورنه راځي او ډېر ښه دی، ګټور دی. او دا هم ساسج مې نو روژه ماتي ته نه دي راوړي لیدونکو، ساسج مې نو پشلمي ته راوړي دي
چې بیا به له خیره هغه ده پخوم به او نوش جان کوم به. زه به دې نه تاسو خپله یوه جالبه خاطره هم وایم لیدونکو. پلاستیک راکړم سي دا د جامو واسلین دی، شاید ډېری کسان استفاده کړي. ما دا یو وخت نه پېژندل، یو څو کاله مخکې کله به چې بازار کې وم او غږ به کوه چې د جامو واسلین د جامو واسلین، ما به ویل چې دا جامو واسلین دا خو واسلین غوړېدونکی توکی دی یا شی دی، دا څنګه په کالیو کې جامو کې به استفاده کېږي او بیا وایي چې جامې هم پاکوي. خو بالاخره د یو چا نه مې پوښتنه وکړله، بیا هغوی راته ویل چې نه دا مایع غوندې ده، د مایع په حیث کار کوي. خو بیا مې چې په یو دوه درې ځله مې استفاده وکړله، واقعا هم ښه کار کوي او ښه استفاده ورنه کولی سو. مثلا د سپینو جامو په پاکولو کې ډېر ښه دی. زه همیشه د هورې د پلارجان او د هورې جامې په همدې زه به مایع ورته وایم نو، او ځکه واسلین یو رقم دی. زه نه پوهېږم ولې د واسلین نوم یې پېښی دی، په دې دلیل زه تر اوسه نه یم پوه سوې، ځکه واسلین غوړېدونکي څه ته وایي او دا خو خیر مایع به ورته وایي یا واسلین هر څه چې دي نو همدغه توکی چې دی. نو زه عموما د دوی جامې په همدې باندې مینځم، یو د دې لپاره چې ښه بوی هم کوي، یو د دې لپاره چې دغه جامې چې ومینځو په پوډرو سره، اوس خو هر رقم پوډر دی په بازار کې، نو کله چې ومینځو هغه وچ سي، بیا کله چې ټک وهو یو رقم ګرد تولیدوي. څو رقمه پوډر ما امتحان کړل، همداسې یو کار کېده. بیا خصوصا په تورو جامو کې خو هغه ډېر هېڅ ښه نه ښکاري که نه، یعنې دې لپاره چې جامې منظمې اوسي، پاکې اوسي، بیا نو ښه ده چې باید داسې توکو څخه استفاده وکړو چې هغه ګرد تولید نه کړي. او د هورې خو د دې لپاره په دې باندې مینځم، په پوډر یې نه مینځم یا په هغه صابون چې دی که نه، هغه خو مې بیخي نه خوښېږي چې ډېر بد بوی کوي. شاید عادي اوسي ولې په ما د بوی ډېر بد لګي. څه ورته وایي کلچه صابون به ورته ویلې که څه ورته وایي، همداسې همداسې د جامو مینځلو صابون. یو خو د هغه بوی ښه نه سوله. زه نه پوهېږم شاید ډېری خویندې به راسره موافقې اوسي چې دغه صحیح ده جامې ښې پاکوي ولې بوی مې نه خوښېږي. نو بیا دا یې دې لپاره چې د هورې ځان هم ورسره حساسیت ونه کړه، ځکه تاسو پوهېږئ چې د ماشومانو وجود بدن پوستکی ډېر زیات حساس دی. زه یې دې سره مینځم. ښایي دې ډېر اعلان نه تېروم، دا مې هم اخیستې دي دې لپاره چې په کار مې وه او باید لږ څه کالاشي وکړم. را به سم دا به هم تاسو در وښیم. دا مې اخیستې دي، دا مې چې اخیستل دوکاندار ورته وایي چې سمنک پخوي او سمنک لپاره اخلي. نو ما ویل که زه اوس ورته وایم چې او وای بخیر لږ خو مونږ ته راولېږه، خو ما دا یې سمنک لپاره نه دي اخیستې. دا مې اخیستې دي د دې لپاره قدرمنو لیدونکو، دا یو کیلویي سرپوښونه به لرې کړم. دا یو کیلویي دغه دیشونه دي، تاسې حتما لیدل دي. مستې په دې کې په بازار کې خرڅېږي، ترشي هر څه کې ګټه اخیستل کېږي. سمنک هم خلک ورنه ګټه اخلي، نور نو شوله کې هم ورنه ګټه اخلي، یو څوک لږ شوله راونه لېږي. نو دا مو اخیستې دي د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې زه عموما دا کار کوم، مثبته ګټه مې ورنه مثبت راته نتیجه یې راکړې ده. دغه حبوبات چې دي زموږ خویندې به راسره موافقې اوسي، لوبیا، نخود، دا هغه څه دي چې لږ په ځنډ پخېږي که نه، او زموږ او تاسې وخت ضایع کوي. ما دا واخیستل څو دفعې دا مې تجربه کړله. دا زه جوش کوم یوازې په اوبو کې او مالګه کې، مالګه ډېره کم اچوم که یوه نه چوي هېڅ مشکل نشته. زه دا جوش کوم او وروسته له دې نه یا یې اوبه بیخي ایسته کوئ، یعنې اوبه یې ونینوئ او یا هم لږ اوبو سره یو خوراک موږ 3 نفره یو، که مېلمه هم راشي مشکل نشته، کېږي یو 2-3 استفاده کوو. بیا هغه چې زه جوش کړم په دې کې زه ږدم او د یخچال په آسخانه کې همدا چې یخک وښي په دې کې زه ږدم، هغه په 4 ساعتونو کې یخ وښي. نو بیا همیشه کولی سو چې د هغه څخه ګټه واخلو. البته داسې نه ده چې زه اوس نن کېدم بیا یوه میاشت وروسته ورنه ګټه واخلم. نهایت د 4-5 ورځو لپاره یا د 1 هفتې لپاره په ښه توګه ورنه ګټه اخیستلی سو، ځکه تاسو پوهېږئ چې ډېری کله د یخ وښلي شیان هم نقص لري، یعنې د حده چې ډېر سي. نو موږ او تاسې هم خو ذهن د عقل ده، نو خدای پاک عقل راکړی، شعور راکړی، پوهېږو پرې.
یوه اونۍ نهایت یوه اونۍ او څو ورځې ورنه ګټه اخلم. نو د روژې لپاره هم ما همدا تیاری ونیوه، دې لپاره چې تاسې پوهیږئ پرومو به مو لیدلي اوسي چې زه په روژې کې هم دفتر ته ځم او د روژه ماتي د لمر ټلویزیون روژه ماتي خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. نو د هغه لپاره ومې غوښتل چې د خپل کارونه زه اداره کړم، چې هم د خپل کور کارو څخه په سمه توګه ترسره کړم او د کارو څخه یې وځم، او هم باید زه دفتر کارونو ته رسیدنه وکړم. زموږ خپرونه لایف ده، په ژوندۍ بڼه ده، او د روژه ماتي په وخت کې چې باید زه روژه ماتی تیر کړم، زه په دفتر کې اوسم او خپرونه وړاندې کوم. نو ما هم خو په کور کې خو بیا څوک نشته چې کار وکړي، او زه هم نه غواړم چې مثلا د هورې پلار خپل ځان ته پخلی وکړي، ګر چې ډېر ښه پخلی کوي، ډېر عالي او ډېر خوندور. دا یوازې زه نه وایم، تاسو باید چې د خپل خاوند تعریف کوي، نه هر چا چې د څه ورته وایي هغه خواړه چې دی پخوي هغه خوړلي دي نو هغه یې تعریف کړی. په عموم کې زموږ د ورونو یا زموږ د هغه نران چې دي هغوی چې پخلی کوي، ځکه چې کم پخلی کوي، یعنی ډېر وخت وروسته پخلی کوي، نو هغه خوندور دی. زموږ ډېری خویندې به راسره ووایي چې رښتیا هم همداسې ده. خدای دې وکړي چې هغه یو عادي بانجان رومي او آګۍ هم اوسي، که موږ څومره هم ښکلي پخې کړو، مزهدار پخې کړو، نسبت هغه چې مثلا د کور یو نارینه یې پخې کړه، ځمکه او اسمان مزه یې فرق لري. نو اگر چې پخلی عالي دی، ولې بیا لازمه نه ده، مجبور نه دی چې مثلا دا چې زه وظیفې ته ځم هغه باید ځان ته روژه ماتی تیار کړي. زه به د روژې په میاشت کې هم که امکانات ول حتما تاسو ته ویډیو چمتو کوم چې زه څه رقم خپل کارونه اداره کوم او په کوم وخت کې زه روژه ماتی تیاروم. اوس خو امکانات شته دي، نو راځئ دغه امکانات څخه کار واخلو. مثلا په کورو کې داش ده، مایکروویو ده، کولی شو چې ځینې شیان تیار کړو، پاخه کړو. هغه شیان چې قورمه دي ګرمېږي خو هېڅ مشکل نشته، هغه ګرمول خو هر څوک کولی شي. مثلا کولی شو چې ځینې شیان پاخه کړو، په مایکروویو کې یا په داش کې کېږدو او یو 10 دقیقې 15 دقیقې چې ځان ته پاتې شولې هغه ګرم کړو. یعنې په دې توګه ما غوښتل چې خپل کارونه اداره کړم او برابر کړم. نو ما ځینې حبوبات جوش کړل، 2 ساعته مخکې مې پرې شروع کړې ده. لوبیا، نخود، زه به تاسو دروښیم، دا ما جوش کړله او دغه ډیشونه مې هم چې راوړي دي د همدې لپاره چې زه د توکي پکې واچوم. کله چې ترکاري هم راوړله، سودا چې پوره شوله، هغه به هم زه پاک او صفا پرېمینځم او ټوټې ټوټې کړې به یې. زه په نورو په کور کې چې کوم ډیشونه لرم په هغه کې به یې کېږدم او په یخچال کې به ځای په ځای کړم. یعنې منظم هر څه مې په کار وله، ولو که زه وظیفې ته هم لاړه نه شم، شاید ځینې ورځې زه لاړه نه شم، خپرونه ونه لرو، شاید هم مکمل دغه 29 ورځې چې روژه ده یا 10 ورځې چې روژه ده مکمل زه خپرونه ولرم. ولې که احیانا ونه اوسي هم، یا زما په کور ته نور کسان راسي، مثلا مورجانه مې کومه ورځ راسي یا مثلا زما د لیوره ښځې راسي، کولی شي چې ډېر اسانه د یخچال آدرس دی او ترکاري هر څه چې په کار و کولی شي چې واخلي. نو لیدونکو پیل وکړو، خبرې مې ډېرې زیاته وکړلې. انشاءالله چې دغه ویډیو مخکې له روژې ووینئ او په روژه کې که وینئ هم سردرد نه شئ او په ما باندې غوسه نه شئ چې اچینې بیا څومره ډېرې خبرې وکړلې. نو زه به په خپل کار شروع وکړم. زما یوه خورخنده یوه ملګرې ده او همیشه په سوشل میډیا کې زه تعقیب کړی یم او زما ډېره ښه خورخنده ده، د هېواد بهر په استرالیا کې ژوند کوي. ډېره زیاته مننه راهبه جان استانکزی، همیشه زما خپرونې ویني او ښه نظرونه نیک نظرونه راسره شریکوي. نو هغې یو کمنټ کړی و، وایي سینه چې همیشه ویډیو جوړوي ډېره ستړې ښکاري، ولې؟ دا یې ډېر پاله لیدونکي، یو خو زه ولاړه یم او بل دومره ډېره خبرې کوم، نو طبعا زه په ما باندې راهبه جانې فشار راځي او زه ستړې کېږم. که چېرې ناسته اوسم کراره، نو چې څومره هم وغږېږم شاید د ستړیا احساس ونه کړم، خو بیا هم داسې ولاړه یم، نو څه نه څه احساس دې کوم چې یعنې ستړې کېږم او شاید غږ مې تاسو ته همداسې درسي چې یعنې حسینه ستړې ده، خو زه ستړې نه یم او ډېر په شوق و ذوق سره هم په خپرونه کې یعنې په ټلویزیون کې تاسو ته خپرونه وړاندې کوم، ځکه چې ژورنالیزم دا مسلک زما مینه ده، زما یعنې په ډېر 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 صادقانه توګه زه خپل دنده ترسره کوم او خوښېږم، یعنې هېڅ مجبوریت نه لرم، یوازې مینه مې ده، علاقه مې ده، درس مې چې په همدې برخه کې ویلی ده. نو زه غواړم چې یعنې اوس زه په همدغه مسلک یم، که زه ډاکټره وای شاید زه 24 ساعت به په شفاخانه کې وم او خپل کار به مې کوه، یا مثلا که په نورو برخو کې وای. ول اوس چې زه ژورنالیسته شوې یم، نو
غواړم چې صادقانه او اخلاصانه او په پوره مینې سره تاسو ته خپرونه وړاندې کوم. او اوس یوټیوب چینل دی، نو زه په ډېر شوق او ذوق سره کوشش کوم تاسو ته یو ښه سوژه پیدا کړم او د هغې په اساس تاسو ته خپرونه وړاندې کوم. نو ستاسو ملتیا ته ډېر زیات اړتیا لرم چې خپله خور او خپله یوه افغانه پیغله سپورټ کوي او ملتیا مې وکړئ. رابسم ویډیو به بیا هم تاو کړم او دغه کوم توکي مې چې راوړي دي دا به هم تاسو سره شریک کړم. لیدونکو نو لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې د لوبیا ده، لوبیا مې جوش کړې ده او ترڅنګ هم نخود دي. دا مې چې کله چې جوش کړل بیا مې یخچال کې کېښودل نو یخ شوي دي. فرق نه کوي چې یخ اوسي که ګرم اوسي. او لوبیا خو تاسو پوهېږئ چې حتما د روژې په میاشتو کې به موږ او تاسې آشکي پخوو. غیر دغه نه د لوبیا قورمه په دې کې ښه ګټه ورنه اخیستل کېږي. او نخود مې هم د دې لپاره جوش کړي دي چې کله کله سلاد کې به ورنه ګټه اخلو او نورو خوړو کې. او دا هم لوبیا ده چې دا د سویابین هم ورته ویلی سو او په دوکانو کې د لوبیا چشم بلبل په نامه لیدونکو خرڅېږي. او لیدونکو د دیشونه مې هم او کش کړلم، لږ قف مې کړل او کش مې کړل. موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو او هڅه باید وکړو چې هر کار چې ترسره کوو باید نظافت حتما په نظر کې ونیسو. صحیح ده، دا هم پاک دي، ولې هر څنګه چې اوسي په دوکان کې شاید په څو ورځو باندې د ایښودل سوي اوسي یا چې جوړ سوي دي، نو حتما خاورې دوړې امکانات یې ډېر دي چې پرې نښتې اوسي. نو ډېره ښه ده چې هر څه چې استفاده کوو یو ځل او کش کړو. رابسم د دې په اچولو به زه پیل وکړم. دغه سویابین یا لوبیا چشم بلبل چې ده د دې لپاره مې جوش کړی ده چې زه غواړم چې دې نه آی خانم پاخه کړم. بیا په کومه ورځ به چې پخول حتما ویډیو به تاسو سره شریکه کړم، ویډیو به واخلم. او ځکه چې آی خانم یو ښه قوي غذا ده، ډېر زیات ترکاریبات هم پکې استفاده کېږي او هم ترکاریبات او هم حبوبات یعنی نخود، سویابین د موږ پکې استفاده کوو. او د ترڅنګ د چرګ غوښه چې د نورو ترکاریبات بیا هر څه چې پکې استفاده کول په هماغه ډول مې چې جوړ کړل تاسو سره ته به در وښیم. نو د هغه لپاره مې د مخکې تر مخکې جوش کړله. او پروژه کې خو ډېره ښه ده چې موږ او تاسو یو قوي او داسې خواړه وخورو چې هغه بیا د سبا ورځې لپاره زموږ او تاسو وجود ورته یعنې قوي اوسي او موږ او تاسو د لوږې احساس وکړو. نو دا په دې کې شوله. او ترڅنګ هم دا سویابین مې وچ واچول، یعنې اوبه مې ټولې پرې وچې کړلې. خو لوبیا او نخود داسې اچوو چې هم اوبه یې اوسي او هم نخود یې اوسي، ځکه چې که موږ په قورمه کې ورنه بیا ګټه اخلو چې دا یعنې تیار هغه خپلې اوبه یې اوسي، خپل لعاب یې پرته له شکه چې هم ګټه کوي او هم هغه خواړه خوندور کوي. بیا مثلا که احیانا بیا نخود به زه داسې وکړم چې یو څو دانې به بیا یو دوو دیشکانو کې زه به بیا لږ اوبه به ونینوم او همداسې به واچوم وچ، هغه د دې لپاره چې بیا په سلاد کې ورنه ګټه اخلو. سلاد کې ډېر خوندور دی. هغه کسان چې پاکستان کې ژوند کړی هغوی حتما بلد دی ورسره. نوم مې د یاد وتلی، د ډېر ښه نوم هم لري. هلته استفاده کېږي او که چیرې هم نو بیا په کومه ورځ مې چې جوړ کړل زه به تاسو ته در وښیم چې خوښ مو سي. او که مو خوښ ول بیا راته کومنټ وکړئ، طریقه به یې هم درته وښیم، خو ډېر خوندور راځي. کولی سو هم له جوش کړو جوار څخه ګټه واخلو چې جوار ما نه دی جوش کړي ځکه چې ما نه درلودل، زه هغه کمسره اخلم او بیا ورنه ګټه اخلم. او په سلاد کې یو متفاوته او خوندور سلاد راځي. دا د اوبه مې ورنه بیا هم دا مې ورنه ونینوله او یوازې خپله نخود یې اچول چې بیا په هماغه سلاد کې ورنه ګټه واخلو. تلیفون هم ورو ورو بیخي په لوېدو دی، دلته په دې میز په سر مې ایښی ده نو ښویېږي.
لیدونکو دا د مې په دې ډول سره جوړ کړل، تیار شول. له نخودو کولی شو چې مونږ یو بل خواړه هم چې اوس را په یاد شول چې هغه به هم بیا د روژې په مبارکې میاشتې په لړ کې پخوم. چنا پلاو، یعنې چې په وریژو کې ده لویږي او استفاده کیږي، او همدارنګه د لوبیا څخه هم کولی شو چې د ترڅنګ چې د قورمه آشک سره استفاده کوو. آش ورنه ښه پخولی شو په آش کې، او همدارنګه کولی شو چې په وچ مکروني کې سلاد په حیث هغه نه ګټه واخلو چې ترکاري باب پکې واچوو، او دا هم هماغه بله لوبیا یا چې لوبیا چشم بلبل. نو دا تیار شول، سرپوښونه به هم پرې کېږدو او بیا به یخچال باندې شروع کړو چې یخچال پاک کړو، ځای ورته برابر کړو او وروسته له هغه نه یې منظم په یخدان کې کېږدو چې یخې وهي. ښه ده، د څو ورځې خو د کابل برقونه ښه شوي دي او زه هم ورته خوشحاله یم چې د یخچال کې چې کوم ترکاري بابوشه ایږدو، خواړه ایږدو، دا خراب نشي. نو خدای دې وکړه چې پروژه کې هم پروژه کې هم څه اوسي، روژه کې هم برقونه ښه اوسي او خراب نشي. بالاخره خویندو دا جوړ شول. که چیرې غوښتل مو کولی شئ چې په ورقه کې نوم هم ولیکئ، دلته یې پرې شکاستیپ کړئ یا یې په سر، خو ما لازمه ونه ګڼل ځکه چې د قوطي د شا څخه هم پوهیږو یا کولی شو چې په کومه ورځ مو چې استفاده کول لږ یې سر واس کړو. لوبیا ده، نخودي او بل رقم لوبیا ده. نو دا چمتو شول. لیدونکو که مو خوښه وي اول به راځئ دغه خرما او هګۍ په ځای کړو، یعنې هغه څه مو چې په مخکې دي اول به هغه لرې کړو او وروسته له هغه نه به بیا په نورو کارونو باندې پیل وکړو. رابسم دلته، او که څه مو په یخچال کې اوسي یا مثلا په کور کې مو اوسي، مثلا هګۍ دي، دا د یو څو دانې هګۍ وي او ما یو جبه نورې راوړلې. نو ښه ده چې دا داسې کېږدو چې دغه پخوانۍ هګۍ یعنې داسې ځای کې کېږدو چې اول د دو څخه استفاده وشي او بیا له نویو هګیو څخه دا به هغه کړو. نو دغه دا به هم ټول راواخلو چې لږ یې ومینځو. هم دلته لږ خرما ده، نو زه به دا داسې کوم چې زه اول دا خرما لرې کوم، اول دا نوې خرما اچوم، بیا دغه پخوانۍ خرما هم په سر اچوم چې اول یعنې د همدو څخه ګټه واخیستل شي، بیا وروسته له دې نه دا یې دې لپاره چې خراب نشي.
لیدونکو یو څه ده چې زه غواړم چې مخکې له دې چې مڼې کېږدم دا کاغذونه پکې ورکړم د دې لپاره چې څو دفعې مې دا تجربه کړله کله چې کاغذ نه وي مڼې د وخت تېرېدو سره خرابېږي او ګنده کېږي خو که چېرې دغه کاغذونه موږ لاندې او په سر کېږدو او یې تر څنګ مڼې ونه مینځو یعنې که چېرې لمدې کړو بیا هغه حتما په یخچال کې خرابېږي نو څو دفعې به ما مینځلې په یخچال کې به مې ایښودلې بیا به هغه به ډېر کم وخت یعنې څو ورځې په لر کې به ګنده شولې نو د هغه لپاره اوس یو د کاغذ ور لاندې اورم او په سر یې اورم او دې تر څنګ مڼې نه مینځم یعنې همداسې مې چې بازار راوړي همداسې یږدم او هر کله مې چې استفاده ورنه کوله وروسته له هغه نه بیا کشو نو کله چې تاسې هم که چېرې غواړئ چې مڼې خرابې نه شي او د ډېر وخت لپاره یخچال کې وساتئ دغسې کاغذ یې هم لاندې کېږدئ هم په سر نو تقریبا د څو اونیو لپاره یې اسانه او راحته ساتلی شي نو فعلا مو دغه شیان په دې یخچال کې کېښودله او اوس به هم بل یخچال ته شروع وکړو بیا نور توکي مو هم چې راوړله په دې کې به ځای پر ځای کړو هو دا بل یخچال هم پاک کړ خالی کړی مې و پاک مې کړ او چمتو و آماده دې ته ده چې په دې کې هم مونږ کېږدو په ځانګړې توګه هغه لوبیا او نخودو دا شیان چې ما حبوبات جوش کړي دي هغه به دلته ځای په ځای کړم تر څو یخې ونیسي او دا هم می یا ماش چې ما مخکې تر مخکې ځکه دا مې کم کړي ول د یګان پکورو لپاره نه سمبوسو لپاره نو پکوره که سمبوسه یې دغه دواړه نه که تاسې ورته پکوره وایي یا سمبوسه نه سمبوسه ده نو د دې لپاره دا مې مخکې تر مخکې ځکه همدومره وله نو په دې دیش کې مې کېښودل او یخچال کې مې ایښود چې لږ څه یخه هم وښل دي دا به هم دلته ورسره کېږدو او لیدونکو دې تر څنګ ما تېره شپه د ګازرو حلوا هم پخ کړې وه او دا مې هم یخچال کې ما تېره شپه کېښودله ده چې د یخچال حرارت یعنې درجه ډېره ده نو هغه د په یوه شپه کې یخ وښلی چې دا به هم بیا په پیشلمي کې ورنه ګټه اخلو دا ساسج به هم په دې دروازه کې کېږدو قدرمنو لیدونکو خدای وکړه چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي او ستړي شوي ونه اوسئ وخت مو ښه تېر شوی اوسي نو ویډیو به په همدې ځای پای ته ورسوم داسې ویډیوګانې به دوام لري او نور موضوعاتو نورې برخې به بیا په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته وړاندې کړم په لوی الله مو سپارم ښې ورځې ښې چارې ولرئ او مخکې له مخکې مو هم روژه مبارک شه